زلمی خلیلزاد وایي چې د پاکستان استخبارات یو خپلواک متحد او قوي افغانستان نه غواړي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په پاکستان کې د افغان فعالانو د جوړېدونکي کنفرانس په اړه لیکلي دي. د پاکستان موخه خپلواک آزاد متحد او پیاوړی افغانستان نه دی، بلکې برعکس د افغانستان په اړه سابقه وګورئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ د زمري 29 پر ایکس پاڼه په پاکستان کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکي کنفرانس په اړه لیکلي دي. زه ستاسو دغه حق منم چې د خپلو عقایدو ملاتړ وکړئ. په حقیقت کې زه هم د افغانستان د اوسني وضعیت د اوسنیو چارواکو په اړه ستاسې له ډېرو اندېښنو سره موافق یم. د نوموړي په وینا د پاکستان د ISI موخه جوړ او پیاوړی افغانستان نه دی، بلکې برعکس یو پاتې افغانستان دی. نوموړي د هغو افغانانو دریځ ستایلی دی چې د شفافیت د نشتوالي له کبله یې په دغه کنفرانس کې ګډون رد کړی دی. خلیلزاد ویلي دی چې دغه کنفرانس چې په اوسني شکل جوړ شوی دی د وطنپالو افغانانو لپاره مناسب ځای نه دی. نوموړي غوښتنه کړې چې ورته کنفرانس باید په خپلواک ډول افغانانو په یو بل ځای کې جوړ کړی او تنظیم کړی وای. نوموړي په پاکستان کې دغه کنفرانس د شک او شبهې تر سیوري لاندې یاد کړی دی او زیاته کړې ده چې زه باور نه لرم چې تاسو به وغواړئ د ISI ټاپه د ستاسو پر تندي وي. د افغانستان د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق 2 ورځې مخکې ویلي و چې زلمی خلیلزاد د افغانستان د اوسني وضعیت اصلي لامل او د تیرو کالونو د هدفمندو وژلو او ګډوډیو مسؤل هم دی. د نوموړي په خبره خلیلزاد په پاکستان کې د ښځو د جوړېدونکي کنفرانس مخالفت کړی دی. د راپورونو له مخې دغه غونډه به په پاکستان کې د ماریا سلطان په مرشۍ د سولې آسیا د استراتیژیک ټیکاو انسټیټیوټ په کوربهتوب ترسره شي. راپورونه وایي چې په دې غونډه کې زلمی خلیلزاد ته هم د میلمه په توګه د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو زلمی خلیلزاد لا د مخکې پر دغه غونډې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې دغه غونډه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا جوړیږي.